چې څونه مسافر دي نو موږ پښتانه یو او موږ به د یو بل قدر کوو د یو بل سره محبت کوو خو دا نه ده چې موږ مسافر شو په وطن کې زموږ خلک داسې په داسې طریقه باندې میډیا استعمالوي لکه د علي شامور لکه د عالم خان شیرپو فونډیشن لکه زیشان چې رضانه بدماش ساز کړی دی او د هغه بدماشي دی ټول جهان ته پته ده چې په شمیسي په بته شمیسي کې هغه په کومه طریقه باندې پاتې شوی دی د سعودي عرب په ښارونو کې په کومه طریقه باندې پاتې شوی جهان یې پیژني نو زه خو به د خپل ځان د طرف نه د مسافرو طرف نه دا یوه خبره وکړم چې دا میډیا د چا د پلار نه ده او که یو سړی د پښتنو خدمت کوي د پښتنو بچو او د پښتون د معاشرې نو د پښتون په جامه کې او د پښتون په شکل کې به هغه خدمت کوي خو که یو سړی د پښتنو زموږ د تورسرو د یتیمانو کونډو د بېوسه خلکو خدمت کوي او د پښتنو خدمت کوي او په داسې شکل کې کوي چې د هغه سره رباب تماچا او هغه په داسې شکل کې کوي چې زموږ د پښتنو د بېوسو خویاندو میاندو بېعزتي نو انشاءالله رانه خلاصېدی نشي او نه یې پرېږدو بقایا ډېر خلک ماته وایي چې تا د عالم خان شیرپو دلې دا خبرې څنګه راواغستې او څنګه دی راوښکې زما ورونو زه رسه په ډیټیل باندې خبره کوم موږ ټول پښتانه یو ښه په سړه سینه باندې ښه په پوس اواز باندې دا ما داسې راوښکه چې کله زما پیج مخې ته لاړ او زموږ څه پښتنو محبت وکړو د ملک د خاطره زه عیسائی سپورټ کوم پویټ سپورټ کوم د ملک ادارې سپورټ کوم او د هغې سره سره خپل مسافر رونه ولې چې زه په خپله مسافر یم زه په خپله مسافر یم ما ته پته ده چې د یو مسافر زندگی څنګه تیریږي او یو مسافر د کور نه بهر د هغه څنګه حالاتي په هغه وجه باندې الحمدلله د هر ملک نه زما څه مسافر داسې ورده لکه د خپل ورونو په شان دی په 3 ورځو کې زه یو عام مزدور یو غریب انسان نه راسه مال شته نه حال شته بس د ټیم ډوډۍ ګټو خوري او الحمدلله هغه په داسې محبت باندې زما ورونو زما سره ملګرتیا وکړه اتفاق چې په 3 ورځو کې زما پیج 4 لیول ته ورسید چې ډېر ښه ځوانان ناغلي والله که ورته چا واښه اچیلي او که ورته واښه چا اچیلي نو د هغو په کم شکل کې کمنټس یې چیک کوي د هغو کمنټس وګورئ چې خلک ورته څه وایي نه موږ به کوشش کوو چې نه د بل بېعزتي وکړو نه خپله بېعزتي وکړو خو که یو انسان وایي چې زه بل نه منم او زه به بېعزتي کوم زه یا بدماش یم یا ټایګر یم لکه د زیشان په شانتې او وغیره وغیره او زه یم او بل سړی میډیا ته نشي راتلی نو زه هغې قسمه خلکو ته وایم چې دا میډیا د چا د پلار نه ده دا میډیا د چا د کور نه ده دا میډیا د چا د کلي نه ده دا میډیا د یو خاندان نه ده دا میډیا د یو قوم نه ده دا د هر سړي ده او د هر سړي په دې میډیا باندې هر هغومره حق دی چې څونه د مثال په طور په دې ټي وي کې خلک ناست دي په فیسبوک کې خلک ناست دي او دا کومه خلک چې موږ او تاسو وینو چې دا فیمس دي والله زه راته د ټولو نه غټ چې طاهر خان په ټاپ دی په خیبر پښتونخوا کې زه راته وایم چې طاهر خان په ټاپ باندې دی ولې په ټاپ دی د پښتنو سره محبت کوي د پښتنو دپاره اواز اوچت کړی د پښتنو دپاره چې دی نو خپل قدمونه د پښتنو دپاره اخیستي چې هغه هم زیشان نه دی ماف کړی زیشان د هغه پلار د هغه کور د هغه کلی د هغه هر څه یاد کړي خو زه درته دا وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به د کافر نصیب کیږي چې ما د زیشان نه خپل تپوس انشاءالله ونه کو دا به د کافر نصیب کیږي زما به نه کیږي خو زما پښتنو زه زیشان له جواب په دې وجه باندې نه ورکوم چې هغو کنځلې کوي او موږ د کنځلو جواب نشو ورکولی بقایا زه عالم خان شیرپو د علیشه په مور باندې کنځلی یم زما خور زما مور زما کلی زما هر څه یې په یاد کړي خو زه هغو له جواب نه ورکوم د یوې ډمې څه زما دا کار نشته چې زه هغې ته کنځلې وکړم سپکې خبرې وکړم د ډمې څه زه ځان نشم سمولی د ټولو نه غټه مجبوري چې زما د ورونو زه د دیر یم د دیر د علاقې سره تعلق ساتم د واړی اوسېدونکی یم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زموږ مشران د کور مشران پرېږدوه زموږ د حلاقې مشران هم موږ له اجازت نه راکوي چې موږ یو سړي له غیر اخلاقي جواب ورکو یا مثال په طور غیر اخلاقي ویډیو وکړو یا غیر انساني ویډیو وکړو الحمدلله زموږ په غونډ دیر کې به داسې نه وي او الله به یې نه راولي چې موږ د خپلو مشرانو قدر کوو که سیاسي دي او که هغه جرګو مشران دي او که هغه زموږ عام مشران دي الله به بېعزته انسان نه راولي بقایا د دې نه هټ کر چې کومه خبره ده ورونو زموږ سپورټ زموږ نظریه د پاکستان آرمي سپورټ کول دي آرمي زه په دې نظریه سپورټ کوم چې زه خپلو بچو له دا د رزق ګټم
سیاستدان په خپل کور کې ناست دی زمونږ آرمي کې چې دي نو دا ټول افسران نه دي زما او ستا غریب بچي دي ورونه دي او هغه په باډرو باندې پراته دي نن د لګان ناپاسي د هغو خلاف ویډیو کوي په هغو پسې سپک الفاظ استعمالوي په هغو پسې داسې الفاظ چې د هغو قرباني خو د سره قرباني نه مني خو هغه اکمه وردي چې اچول هغه وردی ته هم سپک ګوري نو ورونو د پاکستان زمونږ آرمي چې دا زمونږ وجود دی که د پاکستان آرمی مضبوطه ده دا زمونږ مضبوطیا ده که د پاکستان آیسای مضبوطه دا زمونږ د پاکستان مضبوطیا ده او زمونږ نظریه دا نه و چې زه په پاکستان کې د په عالم خان شیرپو پسې د ویډیو وکم یا دې زه په بل پسې وکم په بل پسې وکم په بل نه زما سید ولی شاه پیج پی ټی آی چیک کوي چې زمونږ سپورټ څوک او موږ جواب چاله ورکړی دی موږ ویډیوګانې په چا پسې کړلي بقایا عالم خان شیرپو چې کومه خبره کړله چې ده به ما پسې خبرې کړلي ورونو سړی دروغجن دی په خدای مې د قسمې چې په دروغه باندې قرآن خوړلی دی زما سه وایس میسیجونه را سره دي زما سه هر څه را سره دي دروغجن دی منافق دی د هغې نه پس چې دوی ماله کومه دمکیانې را کړلي هغه دمکیانې میسیجونه را سره دي دیو ما 18 کسان په یو پړي کې بند کړي 18 تنه چې په میډیا کې هغو ښه نوم لري د ډېر وخت نه دي قسم نه که رانه ړق والی شي ولې چې په دیو کې بېغیرتوب و دله سړی به دله ملګری چې کله عالم خان شیرپو ما ته ووایي د هغه ملګرو ما ته میسج وکړو چې ته د عالم خان شیرپو نه معافي وغواړه او ته ووایې چې عالم خان شیرپو په حقه باندې دی او جان حبیب غلط دی او زه غلط یم کنه موږ به ستا د کور داسې وکړو او موږ به دا وکړو کومه سپکې خبرې چې کړوې او کومه الفاظو کې دیو خبرې کړلې چې زما کور ته چکله ویلي چکله نو انشاءالله چې کم سړي زما کور ته چکله ویلي د هغه کور به یو داسې چې یو سړی د خپل خور د خپل ځان تپوس نشي کولی د بل کور د چکله وی نو هغه خو به ورته انشاءالله چې کله په میدان باندې وردیږو هغه خبرې به ورسه د هغه ټیم ګورو چې تا په ما پسې څه ویلي زما په کور پسې زما په فیملی پسې زما په ذات پسې زما په خاندان پسې نو هغه خبرې د میډیا نه بهر دي اټکر خو زه نن هم درته وایم چې پښتنو په رب مې د قسمي چې دا 20 تنو اسمان پیدا کړی دی ما ته نمبر 1 دمکی د بېزتۍ چې کومه بېزتي دې وکړله په علیشه په مور باندې زما بېزتي کړله او په زیشان باندې نمبر 1 ما ته دا دمکی میلاو شوه نمبر 2 دمکی چې ما ته میلاو شوه چې د سعودي عرب نه به موږ تا ګرفتارو او جیل له به دې ورکوو تا به پولیس نیسي او پاکستان ته به دې راولي دا ما قبوله کړله چې دا آنلاین ما قبوله کړله ما یې زه تیار یم د هغې نه پس چې کومه دمکیانې میلاو شو دي یو کس میسج بل کس میسج بل کس میسج بل کس میسج هر دمکی مې قبوله کړله په شرط څه لا اله الا الله محمد رسول الله زه به مسلمان نه یم د مسلمان بچی به نه یم په وجه دی چې علم خان شیرپو گنجې دله د قوم خویاندې میاندې راځي ایتیمانې راځي سرتورې راځي بېوسه خلک راځي او دا دله به وایي چې شیخ غریب د نور شیزونه ورسه مالداره دي چې ته خپله ښځه په پرده کې ساتې ته څنګه د بل خور لور ته سپک ګورې که ته فونډیشن چلې دا ته زموږ په پیسو چلې زما بچیا دا ستا د پلار نه دي ته د کباړي بچی وې ستا پلار کباړي دی زه په 400 کې او ښکته زه داسې بلد یم زه ښکته رالوی شوی یم ما زندګي ښکته تېره کړله زما نیم خاندان ښکته اوسیږي نیم خاندان نه سوا زما ښکته پاتې کېږي دا د کباړي بچی چې دی نو دا هر سړی د ځان په شاندې ګڼي ته یو کباړي سړی خپله ښځه پناه ساتې دله د اوسه چې ته یې د فونډیشن نه خورې ته د دې فونډیشن روپۍ په خپلو بچو باندې خورې او زما د قوم تورسرې رالی لکه د خرو په شانتې ویډیوګانې ته کوې لکه د سپو په شانتې او دنیا ته شیر کې په کومه الفاظو باندې په کومه نظریه باندې د دې خاطره ما ورونو د دې مخه نیوله چې سباله د یوې تورسرې په لمن باندې داغ ونه لګي سباله دا یو تورسرې بېزته نه کي یو غریبه یتیمه بېزته نه کي د یوې غریبې یتیمې عزت ته په سپک نظر ونه ګوري که د دې نه زما سیوا د هغه څه ذاتي څه ذاتیات یا مثال په طور زما داسې ذاتیات چې ما زما دا اړو چې زه دا بدنام کم نه 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 ما د الله د ایمان نه خلاص کی بل دا دلګان وایي چې دیو په موږ باندې ځان مشهورو زما ورونو چې څونه پښتانه یې زما ورونه یې زه ستاسو ورور یم زما د پیج لاول ویډیوګانې وګورئ
2 میلیون کسانو کتلی چې د دیو په پیجونو کې 4 لاک کسان دي د دلګانو ویډیوګانې څوک اوري نه زما 2 ویډیوګانې په 3 دن کې زما پیج دونه مخې ته تللی چې د دیو دا په کلونو کې نو تللی د دې کنجرانو په سر باندې به ځان مشهور کوم او بیا زیشان د دې سپي ما نوم نه دی اخیستی دا زیشان بې غیرته دله د ده نه ما داسې نفرت کړی دی که نه چې د یو ځناور سره زه محبت کولی شم خو د زیشان سره زه نفرت